په دریو حالاتو کې به چېرته هم شرم نه کوئ که تاسو په زندګي ضرور عمل کوئ که چېرته تاسو په دې خبرو کې شرم وکړو نو تاسو په زندګي کې چېرته هم مخې ته نه شئ تللی تاسو به همیشه شاته پاتې ښه دا درې هغه کارونه دي که چېرته تاسو په دې ټایمونو کې شرم وکړو نو ستاسو زندګي مکمل طور باندې تباه کېږي ویډیو راسره مکمل وګورئ په کمنټ کې ښه غوندې کمنټ وکړئ که ویډیو هم خوښه شوه نو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ ملګرو یو هغه وخت کې به تاسو چېرته هم شرم نه کوئ ملګرو چې چېرته تاسو چا له قرض ورکئ او د هغه واپسې ټایم راشي او تاسو ورته ووایئ چې زما دا قرض واپس راکړه نو په دغه ټایم کې به چېرته هم شرم نه کوئ په دغه ټایم کې به ځکه شرم نه کوئ که چېرته تاسو دا خبره هم په ذهن کې نه کوئ ضرور به خپل قرض به واپس راخلئ که تاسو په دې ټایم کې شرم وکړئ نو ستاسو چې دا نو ستاسو زندګي به ښه نه وي تاسو کې به کانفیډنس نه وي نو چې چېرته چا له قرض ورکړئ او د هغه ټایم پوره شي د هغه په اخیستو کې به چېرته هم تاسو شرم نه کوئ په دویم نمبر به ملګرو دا خبره ډېره زیاته اهمه ده چېرته تاسو په خپل سټډي کې مصروفه یا چېرته په کار کې مصروفه یئ ستاسو ملګری وایي چې راځه چکر لځو راځه چېرته چکر لګو او لږ انجوای کوو او ته په خپل کار کې لګیا یې او ته خپل کار پرېږدې نو په دغه ټایم کې به ته خپل کار نه پرېږدې ته به خپل ملګري ته وایې چې زه خپل کار نه پرېږدم زه دا اول ختمومه د هغه نه پس به بیا چکر لګوم نو په دې ټایم کې به چېرته هم شرم نه کوئ چې زما دوست به زما نه خفه شي او د هغه نه پس چېرته هم شرم نه کوئ او په دریم نمبر باندې دا خبره ده که چېرته ستاسو وړوکی شان کاروبار نو په هغه به شرم نه کوئ د 2 روپو کاروبار یې که نه په هغه به چېرته هم شرم نه کوئ ځکه چې بیا به 2 روپو ټکو کس ته به چې نو تاسو به محتاج شئ نو په ژوند کې په دې دریو خبرو باندې انشاءالله عمل وکړئ په دې کې چې دا نو تاسو شرم مه محسوسوئ نو تاسو په زندګۍ کې ضرور کامیاب شئ جي په دې دریو خبرو کې چې چېرته شرم مه محسوسوئ او که تاسو په دې خبرو باندې پوه شوئ نو ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ چې د زندګي کې په دې دریو خبرو چېرته هم شرم مه محسوسوئ که ویډیو هم ښه شوي نو ضرور ښه غوندې کمنټ